السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ. پام وراړوم د نن ورځې تر ټولو وروستیو او مهمو خبرونو ته. بهرنیو پانګوالو د نوي کابل ښار پروژه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د کور او ښار جوړولو سرپرست وزیر له یو شمېر بهرنیو پانګوالو سره په نوي کابل ښار کې د پانګونې په موخه کتلې دي. یادو پانګوالو د نوي کابل ښار پروژې په بېلابېلو برخو کې د پانګونې په اړه لیوالتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې که زمینه ورته برابره شي په نوي کابل ښار کې به د مسکن په جوړولو، برېښنا تیرولو، سړکونو لومړۍ درجه زیربنا چارو او دغه راز د اوبو په رسولو برخه کې پانګونه وکړي. سبا د شهباز شریف د سرپرست ځایناستي د ټاکلو پریکړه کیږي. پاکستاني رسنۍ وایي اټکل کیږي چې د دغه هیواد د سرپرست صدراعظم د غوروي لپاره به سبا پریکړه وشي. د پاکستان ډان ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې صدراعظم شهباز شریف په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر راجا ریاض څو ځلې سره کتلي دي، خو تر اوسه دوی د عمومي ټاکنو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پارلمان تر منحل کېدو وروسته باید د نوي ورځو په ترڅ کې ټاکنې وشي. د پاکستان پارلمان د تېرې چهارشنبې په ورځ خپله وروستۍ غونډه وکړه او په دې ډول د ائتلافي حکومت چارې پای ته ورسېدې. سره میاشت اړمنو کورنیو ته په کورونو کې د کار زمینه برابروو. د افغاني سرې میاشتې سرپرست کونړ ته د سفر پر مهال د دغه ولایت په مرکز کې 700 بې سرپرسته کونډو ته د 5,950,000 افغانیو نغدي مرستې د ویش لړۍ پیل کړه. نوموړي د دغه لړۍ د پیل په مراسمو کې ویل چې سرپرست حکومت هڅې پیل کړي ترڅو اړمنو ښځو ته په کور کې د کار او ګټې سیستمونه رامنځته کړي. لغمان کې د 80 میلیونه افغانیو په لګښت 120 کورنیو ته کورونه جوړیږي. د لغمان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین د دغه ولایت په مرکز سربیره 3 ولسوالیو کې د څه باندې 80 میلیونو افغانیو په لګښت 120 کورنیو د کورونو جوړولو چارو د پیل خبر ورکوي. د یاد ولایت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس ویلي چې په یاد ولایت کې د RCHNU موسسې په مالی ملاتړ 325 کورنیو ته کورونه په پام کې نیول شوي چې له دې ډلې به روان کال 120 کورنیو ته کورونه جوړ شي.